هایونه څه شعرونه ته راځم بیا به نظم ته راشم چې ښه ګیلې معنی مو سر خوړلې وای یو بل ته مو ښه بلا ژړلي وای او چې غریبي د دا منمه خو دغه یو اختر مو چې پکلي وای او چې غریبي د دا منمه خو دغه یو اختر مو چې پکلي وای په کار و چې د ستا خاطر مو کړی وای په کار د یو پیغور باندې چیغلي وای او ارمان دې تا له صبر کار اخیستی وای ارمان وی چې د لږ ګوندي منلي وای ارمان دې تا له صبر کار اخیستی وای ارمان دې چې د لږ ګوندي منلي وای یا مو چې ځواني په تا شیندلې وای یا دې د لیوال زړه ته کتلې وای هایونه نور څه شعرونو ته به راشم او بیا به نظم ته راشم چې چمن پرې ژوندی وي څه اسباب شته او که نه په داسې یو سندره کې ثواب شته او که نه د کلي یو ملنګ له باچا خان په خوب کې راغلی وایي د دې دور پښتون کې انقلاب شته او که نه د کلي یو ملنګ له باچا خان په خوب کې راغلی وایي د دې دور پښتون کې انقلاب شته او که نه او د سود په کاروبار کې بلا حجونه وکړل دیبر کلي کې ښاغه یو نواب شته او که نه مهرباني مینه او امن ژوند درله په یو امیل کې پیرم خو دغه مره مې پوهه که رباب شته او که نه اجازه در نه اخلي د بیا بیا څه پته لګي لیوال سره د یاره څه حساب شته او که نه ډېر مهرباني هایونه دغه نظم ته راځمه پته نه لګي چې څه پته نه لګي چې څه وه په دې سترګو مې تیاره وه رڼا ورځ را باندې شپه وه په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه ده ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که د ځان سره په شر شو او له ځان نه ګیله وکړو چې اسمان تندر گزار کو د اسمان نه ګیله وکړو که باران مو کاله ړنګ که د باران نه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو که نصیب باندې یې پرېږدو د هجران نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه کوو که نه یو نه یو چې تا پرېښي یو قسم دی ښه د زړه در نه خفه یو بس د ستا نه په رادې خوا نه د بد او نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو اوس دې مخکې الله خیر کړي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو زلیواله سرچپه یو دیوال صاحب هغه نظم غوښتنه درنه کوم ما خو په دې میډیا ډېر دی باچا را مخکې شي حساب ته کښېنه دغه نظم به هایون ته ډالۍ کړم چې باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال ځواب راکړه وروستو سزا خلا جواب راکړه هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه هایونه زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغې چور څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړه دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړه دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو دا بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شول دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شول دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته کسور د پېښور وښایه په کومه لاړ شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه په کومه لاړ شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه هم دې پهې هم دې لمنه نیسم درته زولۍ نیسم لمنه نیسم هم دې پهې او هم دې زنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده نو بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به زره زره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغې جنګ د دغې ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو مونږ د داسې عقیدې خلک یو ډېره مهرباني دغه څه شعرونه دي هایون ته نور هم وایم چې زه د ستړي ژوند کاروان وم سړیه ما جنګ نه کوو روان وم سړیه
نو دا خو تا راته په خبره جونه جوړ کړل زه د صلح په ارمان وم سړیه او زه منمه څه کمی به راپکې و فرشته نه وم انسان وم سړیه زه منمه څه کمی به راپکې و فرشته نه وم انسان وم سړیه او دا چې څوک راته بیا بیا راغاړي وځي هم له ده نه پریشان وم سړیه او د لیوال سره مې څو ورځې پښتو وه نن پې ښه ډېر پښیمان وم سړیه ډېر ښه